السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. نن د 14 درس 10مه برخه ده. عنوان په سورة المسد کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف 2 نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: بېشکه مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. الله جل جلاله قرآن په عربي ژبه نازل کړی. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې کله د قرآن تلاوت کوو د قرآن په معنا پوه سو او په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په سورة المسد کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. په 2 نمبر آیت کې، 4 نمبر آیت کې او 5 نمبر آیت. نو لکه په تېرو درسو کې چې مو وویل چې نکتي ضمیرونه کله اسم سره راسي، هغه مضاف او مضاف الیه دي. په سورة المسد کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه ده. لکه په تېرو درسو کې چې مو وویل ټول نکتي ضمیرونه په حالت نصب یا جر کې وي. نکتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیه وي او حالت جر وي. زه د سورة المسد 2 نمبر آیات تلاوت کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نو زه دلته راځم، غواړم چې مضاف او مضاف الیه وپېژنم. کوم مضاف او مضاف الیه چې نښتي ضمیرونه ولري. آیا دلته تاسې کوم نښتي ضمیرونه وینئ؟ هو، ما پیدا کړ. کوم یو ده؟ لومړی عنه. دلته وینئ هو مې پیدا کړ. زه به دا مشخص کړم چې دا هو له عن سره راغلی. آیا دا مضاف مضاف الیه ده که زه د اوس لپاره نه پوهېږم. زه غواړم چې دا دلته ولیکم. دلته په دې جدول کې عنه ما وپېژندل چې دلته څه شی ده؟ نښتي ضمیرونه دي. موږ ویل نښتي ضمیرونه کله اسم سره راسي هغه مضاف او مضاف الیه دي. که زه دلته راځم ګورم، دا ځانته لیکم. دا 2 کلمې دي چې څنګه راغلي معنا ورکوي. نو زه د اوس لپاره دې ته مضاف مضاف الیه وایم. خو مشخصوم چې د مضاف او مضاف الیه ځانګړتیا پوره کوي. که لومړی کلمه شی ده عن، دوهمه کلمه شی ده هو. لومړی کلمې ته مضاف عن پښتو معنا شی ده ته. نو زه اوس دلته راځم چې دا ته خپله شی ده. لکه په تېرو درسو کې چې موږ ویل په عربي ژبه کې 3 کلمې د اسم فعل حرف. آیا دا اسم ده؟ اسم نه ده. ولې؟ چې معنا نه ورکوي. ته هېڅ په تنهایي هېڅ معنا نه ورکوي. آیا دا فعل ده؟ فعل هم نه ده. فعل هم معنا ورکوي، په زمان پورې تړاو لري. ته شی ده حرف ده. حرف مو ویلي وو هغه کلمه ده چې په تنهایي هېڅ معنا نه ورکوي. نو زه به درته ورته ولیکم چې دا حرف ده. که دوهمې کلمې ته راځم، مضاف الیه شی ده هو. دا له نښتي ضمیرونو څخه ده. زه څنګه وپوهېږم چې دا له نښتي ضمیرونو څخه ده؟ هغه یا د هغه دلته راځم ګورم. ما پیدا کړ چې مفرد مذکر شی ده هو یا هی. دا له نښتي ضمیرونو څخه ده، معنا یې د هغه. نو زه اوس دلته راځم، دا مو مشخص کړ چې دا شی ده، دا نښتی ضمیر ده. دلته به زه ورسره ولیکم. نو که مو چیرې په یاد وي موږ وایو چې نښتي ضمیرونه څه وخت مضاف الیه دي؟ کله چې له اسم سره راسي. دا له شعر سره راغلی، دا له حرف سره راغلی. نو دا هیڅ وخت مضاف او مضاف الیه نشي کېدلی. مضاف او مضاف الیه 2 نومونه ته وایي چې څنګه راسي، معنا ورکوي او ملکیت ښیي. نو زه دا څنګه اوس ترجمه کوم؟ عن ته، هو هغه ته. دا ملکیت نه کوي، نو دا مضاف او مضاف الیه نه دي. بس لای ته ځو. په سورة المسد کې د مضاف او مضاف الیه پیژندنه په 2 نمبر آیت کې زه اوس غواړم چې آیا دلته نښتي ضمیرونه شته نور که یا؟ زه دلته وینم مالوهو. دلته ما پیدا کړ چې دا شی ده. دلته هم نښتی ضمیر شته هو. دې ته مضاف او مضاف الیه وایم. که اوس دا راخلم درته لیکم دا عبارت مالوهو. دا عبارت ده. نو زه دا 2 کلمې دي چې څنګه راغلي، معنا ورکوي او دې ته مضاف مضاف الیه وایم. لومړۍ کلمې ته مضاف، دا ځان ته لیکم مالو. دوهمې کلمې ته شی وایم مضاف الیه هو. که مخکې له دې چې وګورم چې د مالو دا فعل ده، اسم ده، حرف ده. ویني شتمنۍ دا اسم ده. اسم هغه کلمه ده چې په تنهایي معنا ورکوي او زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به درته ورته ولیکم چې دا شی سو، دا اسم سو.
دوهمې کلمې ته راځم چې مضاف الیهی هو څه معنا د هغه. دا نښتی ضمیر ده. ما څنګه وپېژنده چې دا نښتی ضمیر ده؟ زه راځم د نښتي ضمیرونو جدول ته. مفرد مذکر هو یا هی. زه به دلته مشخص کړم چې ما پیدا کړو چې دا له نښتي ضمیرونو څخه ده، هو یا هی، او معنا یې څه ده؟ د هغه. زه به دلته دا ورته ولیکم چې دا نښتی ضمیر ده. نو اوس زه ویلی شم چې دا دواړه مضاف او مضاف الیهي دي. ولې؟ چې نښتي ضمیرونه له اسم سره راغلي. موږ درته ویلي نښتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیهی دي. دا مضاف الیهی سو او لومړی کلمه مضاف سو، یعنی تنوین نه ده اخیستی، الي نه ده اخیستی او سپک اسم ده. نو زه اوس ویلی شم چې دا مضاف او مضاف الیهی دي. دوه نومونه دي څنګه راغلي، معنا ورکوي او جوړښت یې څه ده؟ ملکیت ښیي. لومړی کلمې څنګه ترجمه کوم؟ لومړی اسم مالو شتمنۍ، هو د هغه. دا اوس څنګه چې دا دواړه سره ونښلي، دا مالوهو د هغه شتمنۍ ترجمه یې داسې کېږي. په صورت المثل کې د مضاف او مضاف الیهي پېژندنه ده. مضاف الیهي څه ته وایي؟ کله چې دوه نومونه یو بل پورې تړلي وي، ټول نښتي ضمیرونه په حالت نصب یا جر کې وي. خپله نښتي ضمیرونه کله اسم سره ونښلي نو هغه مضاف الیهي او حالت جر وي. زه اوس غواړم د صورت المثل څلورم نمبر آیات تلاوت کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وامرأته حمالة الحطب. زه اوس غواړم دلته مضاف او مضاف الیهی پیدا کړم. آیا تاسې دلته نښتي ضمیرونه وینئ؟ ما دلته پیدا کړو چې دا د نښتی ضمیر شته. نو زه به دا دلته راواخلم. دا زه څنګه لیکم؟ دا عبارت دلته لیکم امرأته. امرأته دا دوه کلمې دي څنګه راغلي، معنا ورکوي او جوړښت یې څه ده؟ ملکیت ښیي. دا مضاف الیهی ده. لومړی کلمې یا اسم ته څه وایم؟ مضاف وایم. مضاف دوه ځانګړتیاوې لري چې تنوین نه اخلي، یعنی دوه دانې تمې، دوه دانې فتحې، دوه دانې کسرې او ال نه اخلي. نو دا د مضاف ځانګړتیا یې پوره کړه. او دا اسم ده. اسم هغه کلمه ده چې معنا ورکوي. د دې معنا څه ده؟ ښځه، او په زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به درته ورته ولیکم چې دا اسم سو. دوهمې کلمې ته راځم. ګورم چې دا څه ده؟ هو معنا څه ده؟ د هغه. دا نښتی ضمیر ده. دا زه اوس څنګه مشخص کړم چې دا نښتی ضمیر ده؟ راځم د نښتي ضمیرونو جدول ته. مفرد مذکر دلته ګورم هو یا هی. ما پیدا کړ چې دا څه ده؟ دا مفرد مذکر ما دلته پیدا کړو چې دا له نښتي ضمیرونو څخه ده. نو زه به درته ورته ولیکم چې دا نښتی ضمیر ده. نو زه دلته غواړم چې وګورم چې دا د مضاف الیهی دي. ولې؟ ګورئ موږ وایو چې که نښتي ضمیرونه له اسم سره راځي هغه مضاف الیهی دي. نو زه دا څنګه ترجمه کوم؟ امرأتو ښځه، هو د هغه. نو دا نښتی ضمیر کله اسم سره ونښلي دا څنګه ویل کېږي؟ امرأته. ترجمه یې څنګه کېږي؟ د هغه ښځه. صورت المثل کې د مضاف او مضاف الیهی پېژندنه په پنځم نمبر آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فی جیدها حبل من مسد. زه دلته آیا نښتي ضمیرونه وینم که یا؟ ما پیدا کړ چې دلته نښتی ضمیر شته. کومه ده؟ ها. نو زه به دا راواخلم جیدها. دې ته مضاف الیهی وایم. دا راخلم دلته په دې جدول کې لیکم. جیدها دا دوه کلمې دي څنګه راغلي، معنا ورکوي او ملکیت ښیي. لومړۍ کلمې ته یا مضاف وایم. څه ده؟ جی دی. مضاف دوه ځانګړتیاوې لري چې تنوین نه اخلي. آیا دلته تاسې کسرتین ویني؟ نسته کسرتین، یوه کسره ده او ال نسته. جی د څه معنا؟ غاړه. نو دا اسم ده، فعل ده، حرف ده. دا اسم ده. ولې؟ چې معنا ورکوي او په زمان پورې تړاو نه لري. نو زه به دلته ورته ولیکم چې دا اسم سو. دوهمې کلمې ته راځم. موږ وایو چې مضاف الیهی ها د هغې. دا نښتی ضمیر ده. ما څنګه وپېژنده چې دا نښتی ضمیر ده؟ زه د نښتي ضمیرونو جدول ته مراجعه کوم. دلته ګورم چې مفرد مؤنث مو شی و ها. ها ما پیدا کړه دلته ده. معنا څه ده؟ د هغې. نو زه دلته ورته لیکم چې دا څه سو؟ دا له نښتي ضمیرونو څخه ده.
موږ ویل که چیرې نښتې ضمیرونه له اسم سره راسي هغه مضاف مضاف الیه دي. نو زه دا اوس څنګه ترجمه کوم؟ ګوره که دا سره یو ځای کې څنګه کېږي جی د ها که څنګه یې ترجمه کوم؟ جی دي غاړه، ها د هغې، د هغې غاړه. د نننۍ درس لنډیز په صورت المثل کې موږ وکولی سئ چې د مضاف او مضاف الیه پېژندنه وکړو، نښتې ضمیرونه مو وپېژندل او له ټولو څخه مې دا هیله ده چې استاذون استاد ته وایي دا دروند اسم ده، که غواړئ چې له دې نه مضاف او مضاف الیه جوړ کړئ نو دلته وګورئ ما یو مثال ورکړی، دا متین لرې کېږي یعنې مضاف هېڅ وخت تنوین نه اخلي. ما استازو ولیکل، که غواړم چې یو له نښتې ضمیرونو څخه ورسره ونښلوم هو راخلم دلته استازو هو، دا دواړه یو ځای کې څنګه ویل کېږي؟ دا مضاف مضاف الیه شو. د دې معنا څنګه ده؟ لومړی استازو استاز هو څه شی ده؟ دلته وګورئ د هغه، دا څنګه ترجمه کوم؟ د هغه استاز. اوس دا راواخلئ ورسره له دې څوارلسو ضمیرونو سره دا استازو ولیکئ، نو تاسې به هېڅکله نښتې ضمیرونه له یاده ونوځي. بیا هم که چیرې کومه پوښتنه درلوده تاسې کولی شئ چې ما ته یې په کمنټ کې ولیکئ. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې صورت المثل پښتو ترجمه یې وګورئ چې کوم یو مضاف او مضاف الیه ده. تېر درسونه مو چې زده کړي دي دلته یې تطبیق کړئ. بیا هم که چیرې تاسې کومه پوښتنه درلوده کولی شئ چې ما ته یې کمنټ کې ولیکئ. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.